طالبان غواړي چې د لرو پرتو سیمو خلکو ته انټرنیټ ورکړي. دا چې ولې د لرو پرتو سیمو خلکو ته انټرنیټي اسانتیاوې برابروي او څومره لګښت به پرې راشي، راځئ په دې اړه دغه راپور واورئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د رسنیو د راپورونو له مخې اسلامي امارت غواړي چې د لرو پرتو سیمو خلکو لپاره مکالماتي او انټرنیټي خدمات پیل کړي چې په دې اړه یې د نوې پروژې د پیلولو اعلان وکړ. رسنۍ راپور ورکوي چې په هېواد کې د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لسمه پروژه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په ارګ کې پرانیستل شوه. له ارګه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دې پروژې له مخې به د 13 ولایتونو په 213 ولسوالیو کې د 1.9 میلیارډ افغانیو په لګښت 450 مخابراتي مرکزونه جوړ شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست ویلي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د هېواد په لورو پرتو سیمو کې خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هېواد زیاتره وګړي په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د اوسنۍ پرمختللې نړۍ څخه څو پیړۍ پخوا ژوند لري. همدغه راز په هېواد کې ډېر وګړي له مخابراتي خدمتونو هم ناخوښه دي او له ټیټ کیفیت څخه یې خورا زیات شکایتونه لري او په ورته وخت کې له حکومته غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو باید ډېر راښکته کړي. د افضل خان په نوم یو تن وایي په هېواد کې د نویو مخابراتي خدمتونو رامنځته کول د خوشحالۍ زیری دی، خو که چېرته د همدې خدمتونو په کیفیت او بیو هم لږ غور وشي نو دا به غوړي لا غوړ شي. د محمد نیازي په نوم یو بل تن وایي سمه ده چې مخابراتي مرکزونه جوړیږي، خو که چېرته په اوسني کیفیت جوړیږي نو زما مشوره دا ده چې هسې د خپلې پیسې نه ضایع کوي بلکې د دې خدمتونو په کیفیت د هم کار وشي.